سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست او ژوند مو روان وي. ملګرو، د یو نوې ویډیو سره او د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، زه همیشه کوشش کوم چې ستاسو د پوښتنو یو پوښتنه راوالم او تاسو له هغې باندې معلومات درکړم، ویډیو پرې ورته جوړه کړم. بعض وخت داسې کېږي چې د ستاسو پوښتنو علاوه بعضې داسې ډېره ضروري او مهمه موضوع وي چې په هغې زه تاسو سره څو خبرې وکړم تر څو تاسو ته معلومات در ورسوم. نن هم ما یو داسې موضوع انتخاب کړی، ډېره اړینه موضوع ده چې زه په دغه باندې یو څو خبرې تاسو ته وکړم. تاسو ټول ته معلومه ده چې دلته په پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنه ده. د دغې ټولنې یو کال پوره شو، د دوی د فعالیت یو کال پوره شو. نو زه غواړم چې د دوی دغه یو کال کې څه فعالیتونه کړي دي، څه خدمات یې ورکړي خپلو وطنوالو ته، کم کارونه یې کړي، کم نوښتونه یې دلته کړي دي، څومره کومکونه یې خپلو وطنوالو سره کړي دي، کم هغه نوي کارونه چې دلته فرانسه کې دې نه مخکې چا نه و کړي هغه چې دوی کړي دي. زه غواړم په دغو ټولو تاسو سره یو څو خبرې وکړم. دلته چې کومه د افغانانو د یووالي او د کلتوري ټولنه ده، یووالي او کلتوري ټولنه ده، هغې تقریبا دغه 2-3 ورځې کېږي چې یو کال یې پوره شو چې هغه فعاله شوې ده، هغه جوړه شوې ده. ټولنه مهم اولنی کار دا شوی ده چې دغه ټولنه په د طلحه کاکړ صاحب په مشرۍ باندې دغه ټولنه چې کله فعاله شوه، ټول اول او مهم کار چې کوم دی قانوني بڼه اختیار کړله. دلته دا په پاریس کې دلته ثبت شوه دولت سره. د دې هغه قانوني چې کوم کارونه وو هغه ډېر زر او ډېر په ښه ډول باندې سر ته ورسېدل او کاکړ صاحب دې الله راته ژوندی لري، هغه ډېرې منډې ترلې وکړې تر څو دغه ټولنه ته په قانوني ډول باندې فعالیت وکړي او دا قانوني ډول اختیار کړي. دغه د ټولنه مهم اولنی کار وشو. دې نه بعد چې کوم دی د ټولنه کې موږ ډېر یو بااستعداده، یو ډېر تکړه او فعاله ټیم لرو. دغه ټیم چې کوم دی په دغه یو کال کې خپل څومره چې دوی سره کوم اضافي وخت او ویکند او یا د هفتې منځ کې و دغه ټول دوی په شریکه باندې تقسیم کو، وخت یې ورکو تر څو دلته افغانانو ته منډې ترلې وکړي، خدمات ورکړي، دلته افغانانو چې کوم مشکلات کې هغه کې دوی سره کومک وکړي. تاسو به ډېر دغه چې کوم دغه کارونه دوی کړي دغه ټول به تاسو په جریان کې راست، تاسو به ټول لیدلي. دلته پخوا به دلته په پاریس کې چې کوم دی افغانان به چې کله ته نوي راورسېدل دوی به په پلونو لاندې اوسېدل، د سړکونو باندې به اوسېدل، دوی به د نه څوک پوښتنې والا و، نه د دوی به ډېر زیات مشکلات لرل، دوی سره به نه څه د اوسېدلو دپاره کم داسې وسایل وه، نه به د اغوستلو لپاره کم دوی سره هغه وسایل وه، نه د خوراک پوشاک به هیڅ به هم دوی سره نه و. نو ټول اول دغه ټولنې دا کار وکړه چې دا کله نه دا ټولنه جوړه شوې ده په هره هفته کې د هرې چهارشنبې په ورځ او د هرې یکشنبې په ورځ، یعنې هفته کې 2 ورځې دغه ټولنه چې کوم د 3-4 موټرو سره د ټول ملګرو د ټیم وځي، شپې تر 9-10 بجو نه واله تر 2-3 بجو پورې دا ګرځي. په دغو ساحو چې کومو ساحو کې دغه وطنوال پراته دوی سره کومک کوي، دوی ته خیمې، کمبلې، خوراکي توکي، بوټان، د پوشاک دپاره، غوښتنې دپاره کالي، جاکټونه، کوټونه دا ورکول او تر دا دمه یې هم ورکوي. دا جریان لري، یعنې دا شروع دي. دا ټول یو غټ ستر کار وشو. دې نه علاوه دوی به دغه یعنې دغه پلونه چې کوم افغانان ورسېدل دوی ته به ورتلل، د دوی سره نه چې دغه خوراکي مواد یا کمبلې یا دغه خیمې به چې تقسیمولې، دې نه علاوه به د دوی دپاره دوی رندیوګانو هم بندوبست کاوه، دوی ته به یې د باترو ادرسونه ورکول، که چاته به د وکیل ضرورت و وکیل معلومات به ورکول، د وکیل ادرس به ورکول. هر کله به چې موږ تاسو به دغه ډېر موږ راغلي لایف په ویډیوګانو کې به تاسو کتلي، په زموږ د ټولنې چې کومه صفحه ده هغې نه به ټول دغه تاسو دغه جریان لایف کتلی. کله به چې موږ دلته لاړو هلته به د دغو خلکو سره به ډېرې زیاتې پوښتنې وي. زموږ موجودیت به دوی ته یو ټول نه غټ خبره ده او یو ښه احساس ورکاوه، دوی هغه مورال به جګاوه، ځکه دغه بیچارهګان به ډېر په سخت حالت کې وو چې کله به دوی ته موږ ورلو نو دوی به هم یعنې ډېر خوشحاله شو، یو ښه احساس به کوو چې دغلته نور افغانان شته، یعنې څوک شته چې زموږ پوښتنې والا شته. موږ به دغه ټول د دوی مشکلات حل کول، دوی ته مشورې ورکولې، د دوی چې کوم رندیو وه، د وکیل ضرورت و، د کومو ادرسونو ضرورت و، کوم دفاترو اداراتو ضرورت و، دغه ټولو رهنمایي به موږ کوله او ورسره خیمې، کمبلې، خوراکي توکي دغه ټول به موږ تقسیمول. یو خو دغه ډېر غټ کار وشو. بل دا دی چې ډېری افغانان چې کوم د دې پلونو او سړکونو لاندې اوسېدل د دغې ټولنې په هلو ځلو باندې ورسره دلته نور چې کوم کډوال پلوه سازمانونه دي هغو ټولو سره په کومک او په یووالي باندې دغو ټولو ته د
د کور ورکولو د کیمپ ته تګ زمینه سازي وشوه. خاص کر دلته چې کوم فامیل به چې کله راغی یو فامیل به راغی هغه سره ماشومان دوی به هم د پول لاندې اوسېدل په خیمو کې. نو اوس چې کوم دی فامیل کله راشي د رسېدو سره سم دوی کیمپ ته ځي انتقالیږي دوی ته یعنې ځای ورکولی کېږي. نو دا ټول زموږ دغه ټولنې چې کوم دی او د دوی هلې ځلې وي ورسره دلته چې کوم دغه ماجر پلوه کډوال پلوه سازمانونه د ټولو سره په یو ځای په مشترکه منډې ترلې کولې تر څو دلته د افغانانو چې کوم مشکلات دي هغه حل شي. دې نه علاوه چې کوم دی دلته چې څومره د افغانانو دې نه علاوه نور مشکلات لکه د چاته د وکیل ضرورت و څوک د ډبلن پروسه کې هغه ته د وکیل ضرورت و چاته د رندي ضرورت و د پلوا د کاف د رندیوګانو ضرورت و چې ته د ترجمان ضرورت و. نو زموږ ټیم به هر وخت دې ته حاضر و او دغه ټولنې ټیم به دې ته حاضر و. دوی به خپل ځان رسوه یو کس به دې دپاره و او د دغه افغانانو مشکلاتو ته به یې لاسرسی کوه او دوی ته په وخت ورسېدل تر څو د افغانانو مشکلات حل شي. دې نه علاوه زموږ چې کوم د ټولنې یو خاص نمبر دی تاسو به د ټولنې صفحې نه اخیستی واتساپ نمبر په هغې باندې د ورځې د افغانانو د 50 شپېتو سلو پورې زنګونه راځي. د دوی مختلف پوښتنې چې د هغې جوابونه موږ ورکوو. چاته د وکیل سره رندیو پکاري چاته ترجمان پکاري چاته د پلوا کې رندیو پکاري چاته د کف کې رندیو پکاري. نو دغه ټولې خبرې به موږ دې سره هغه ټول مشکلات به موږ حل کول. دوی سره به مو خبرې کولې او تر دا دمه دا هر څه روان دي یعنې دا ودرېدلي نه دي. دې نه علاوه ستر کار دا وشو چې دا واحده داسې ټولنه دی کې چې موږ سره د افغانستان د هر ولایت خلک شته دی. دې کې موږ سره هزاره ورونه شته دې کې موږ سره تاجک ورونه شته دې کې موږ سره ازبک ورونه شته. دا هغه یو ټولنه ده واحده ټولنه چې دې کې د هر قوم خلک شته د هر قوم د هر ولایت خلک دې کې شته. بل د ټول نه غټ کار د ټولنه کې دا دی چې په دې کې ټول موږ سره په اتفاق یو د ټولنې یو اتفاق یووالی د کار دپاره خدمت دپاره یو فضا ایجاد جوړه کړله چې دا ټول نه یو ستر کار وشو. یعنې هغه دلته چې دې ټولنه کې کوم ځوانان دي کوم ټیم دی دوی کې دغه ولوله دغه جذبه شته چې دا د خپلو افغانانو خدمت وکړي او چې کوم افغانان په مشکلاتو کې دي دلته په سخت حالت نه تېرېږي دوی سره کومک وکړي او دوی سره منډه ترله وکړي. نو دا ټول هغه کارونه دي چې په دغه یو کال کې تر دا دمه سر ته رسېدلي دي. دې نه علاوه دغه ټول کارونه چې کوم دي یعنې که زه دغه ویډیو جوړه کړم یا دغه یادونه وکړم او که ونه کړم دغه ټول تاسو په جریان کې تاسو د ټولنې چې کومه صفحه د هغې نه تاسو دغه ټول هر څه د ویډیو د لیکلو په شکل باندې تاسو لیدلي دي. موږ وخت په وخت دغه راپورونه دغه څومره ویډیوګانې چې کوم دي څومره موږ منډې ترلې کوو دا موږ شریکوو. دې نه علاوه دلته چې کوم د افغانانو دپاره ټول نه مهم د ژبې دپاره د فرانسوي ژبې دپاره مطلب ډېر ضرورت دی. نو موږ داسې کورسونو سره اړیکه نیولې ده تر څو افغانانو ته هغه ځای ورکړي. نو موږ هغې باقاعده خپلې صفحې نه اعلانونه کړي دي. نو هغې ته هم افغانان استولي دي تر څو دوی ژبه زده کړي او دلته هغه خپل مشکلات حل کړي. دې نه علاوه کار دپاره مو دلته منډې ترلې کړي دي مختلفو دلته چې انتظامونه دي مختلف سازمانونه هغو سره خبره کړې ده تر څو افغانانو ته فارماسونونه ورکړي تر څو افغانانو ته کارونه ورکړي. نو دا ډېر نوښتونه دلته شوي. تر دا دمه تاسو ټول ملګري شاید یاستئ. د دې نه مخکې که نور هلته کوم خلک وو هغه داسې کارونه نه شوي وو او نه دومره خدمت شوی وو. لکه دغه تیر یو کال کې څومره منډې ترلې وشوې څومره خدمت وشو. انشاءالله ستاسو په همکارۍ به دا خدمت هم دغسې جریان لري. تاسو ټول په دغه ټولنه کې حق لرئ. دغه د ټول افغانانو ټولنه ده. موږ تاسو ټول به یو بل ته لاس ورکوو د ټولو یو بل سره به همکاري کوو تر څو موږ او تاسو دغلته افغانانو یو ښه کمیونټي جوړه کړو. د افغانانو یو ښه ایمیج ښه انځور دلته نورو دنیا ته پیش کړو. د افغانستان ښه یو انځور پیش کړو. د خپل کلتور یو ښه انځور پیش کړو. د خپل ټولنې یو ښه انځور پیش کړو. دې نه علاوه چې دلته یو خبره نه هېره وه هغه دا ده چې دلته څومره د افغانانو منځ کې خپل منځي واړه غټ یا څه مشکلات راغلي هغه ټول ډېر په خوش اسلوبۍ او ډېر په ښه نیکنیتۍ باندې هغه سره خلاص شوي دي. انشاءالله په دغه یو کال کې زه مطمئنه یم تر دا دمه داسې کوم پیښه داسې کوم مشکل نه دی راپېښ شوی دی. دا ټول د دغې ټولنې هلې ځلې دي او خاص کر طلحه کاکړ صاحب چې دغه ټولنې مشر دی هغه نه زه یو خاصه مننه کوم. الله دې هغه ته ډېر ډېر عمر ورکړي. د هغه منډې ترلې ډېرې دي. د هغه منډې ترلې کېدای شي تاسو که په ویډیو کې نه وینئ تاسو د هغه سره نه یاست خو هغه زه نږدې نه موږ پېژنو موږ ورسره نږدې نه په ټیم کې یو. د هغه ټولې منډې ترلې موږ نږدې نه ګورو.
نو الله دې هغه ته ډېر ډېر عمر ورکړي. ټول ملګري دي الله ژوندي لري، ټول ملګرو ته الله ډېر ډېر عمر ورکړي، الله دې اجرونه ورکړي. دغه ټول ټیم چې کوم دی ډېر فعاله، ډېر تکړه، ډېر ځیرکه، ډېر بیداره ټیم دی او ان شاء الله دوی به دا منډه ترله کوي. موږ ویاړ کوو چې دغه د خپل وطنوالو دغه خدمت کوو، منډه ترله ورته کوو او د خیره دغه ټیم به وي ان شاء الله، دغه ټولنه به وي، دغه منډه ترلې به وي، د خیره د خپل وطنوالو خدمت به کوو. نو ملګرو دغه یو څو خبرې مې کول چې تاسو سره شریک کوم د ټولنې په اړه باندې. د ټولنې څپې نه هم زموږ چې کوم یو کلنی ریپورټ دی هغه تاسو سره 2-3 ورځې مخکې شریک شوی دی، تاسو هغه هم هلته ویلی شئ، کتلی شئ. ما هم وغوښتل چې زه هم یو دې باندې یو ویډیو جوړه کړم، تاسو سره دغه زموږ چې کوم خدمات دي دغه شریک کړم تر څو تاسو خبر شئ چې هغه خلک تاسو ټاکلي دي یا تاسو ورته مشران وایاست چې هغه څه کړي تر دا دمه نه دي کړي. دا ستاسو حق دی چې تاسو خبر شئ. بل زما تاسو ټول نه دا هیله ده چې تاسو باید موږ تاسو ټول په اتفاق شو دغه منفي ګیرۍ نه او دغه منفي کارونو نه، دغه لانجو نه، جنګ جدلونه دغه نه موږ تاسو لاس واخلو. دغه خپلې ټولنې دغلته په پاریس کې، په فرانسه کې موږ تاسو نورو دنیاو ته یو ښه انځور پیش کړو، یو ښه ټولنه جوړه کړو. د افغانانو یو ښه کمیونټي باید دلته وي، ټول سره اتفاق یو ښه ژوند وکړي او بس موږ ستاسو د افغانستان یو ښه انځور دې خلکو ته لاړ شي. نو مننه ملګرو، خبرې ډېرې دي، کارونه نور هم ډېر دي، خو دغه یو څو سرسري کارونه وو چې ما غوښتل زه په دې باندې خبرې وکړم، نو هغه مې در سره شریکې کړې. داسې کارونه زه مطمئن یم په دې یو کال کې ډېر زیات شوي دي او تاسو ټول د هغې نه خبرې، خو دغه یادورۍ دپاره یو راپور په شکل باندې ما غوښتل چې دغه څو خبرې تاسو سره شریک کړم. بل دغه ستاسو حق دی چې تاسو په دې نه خبر شئ، نو ځکه مې دغه ویډیو جوړه کړه. نو مننه ملګرو، د بل ویډیو پورې په لاس بارم په مخه